افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول بار او جوړ او صحتمن وای. دوستانو راځو نن یو نوی درس ته. د نن ورځې درس کې د میاشتو نومونه وایو، همدارنګه د کال فصلونه وایو او په آخره کې یو مثال وایو. راځو شروع کوو. دیر منات میاشت، دی منات میاشتې. د جمع ده او د مفرد ده. دیر منات میاشت، دی منات میاشتې. د جمع ده او د مفرد ده. راځو چې جنوري ته څه وایي. جنوري، دیر ینوار، په الماني کې ورته دیر ینوار وایي. جنوري. دیر فبروار، فبرواري. دیر مارچ، مارچ. دیر اپریل، اپریل. دیر مای، می. دیر یونی، جون. دیر یولی، جولای. دیر اوگوست، اگست. دیر سپتامبر، سپتامبر میاشت. دیر اکتبر، اکتبر میاشت. دیر نوامبر، نوامبر میاشت. دیر دسامبر، دسامبر میاشت. دا دوستانو په الماني ژبه کې د میاشتو نومونه. ما دوستانو ګورئ د هر یو سره دیر استفاده کړه. دا په دې معنا چې د میاشتو د نومونو ارتیکل څه ده؟ دیر ده. دا په یاد ولرئ چې د میاشتو د نومونو ارتیکل څه ده؟ دیر ده. راځو درس ادامې ته. دی یارس سایتن، د کال فصلونه. دیر فرولینګ، پسرلی. دیر سومر، اوړی. دیر هربست، منی. دیر وینتر، ژمی. دلته هم دوستانو که تاسې متوجه سوي یاست د ټولو د کال د فصلونو لپاره ارتیکل څه ده؟ دیر ده. د میاشتو لپاره هم دیر ده، د کال د فصلونو لپاره هم دیر ده، او د هفتې د ورځو لپاره هم دیر ده. راځو درس ادامې ته. دا څلور د کال فصلونه دي. دوستانو دلته ما یوه پوښتنه کړې ده، تاسو په کومنټ لارې نه ماته جواب راکړئ. ویلخه یارس سایت ماکس دو، د کال کوم فصل مو خوښیږي؟ ویلخه یارس سایت ماکس دو، د کال کوم فصل دی خوښیږي؟ د دې جواب د کومنټ لارې نه راکړئ. دا و د نن ورځې درس. تر بیا بل درسه د الله په امان.